د هند تازه اقدامات او د پاکستانیانو ورختایي د اوبو تړون لغوه کول او د پاکستاني ډیپلوماتانو ایستل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ریوټرز راپور ورکړی چې هند د کشمیر پیښې په تړاو د پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټ احضار کړی او له دغه هیواد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخې کچې کمولو اعلان هم کړی دی. د راپور له مخې هند په نوې ډیلي کې د پاکستان ډیپلوماټان یعنې نامطلوب اشخاص بللي دي او د ژر تر ژره وتلو امر یې ورته کړی دی. د دې وړاندې د هند چارواکو له قبله راپورونه ورکول شوي وو چې په دغه هیواد کې له ټولو پاکستاني وګړو غوښتل شوي چې په 48 ساعتونو کې له هند ووځي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پیښه چې 26 هندیان پکې ووژل شول او نږدې 60 ټپیان شول. د هند حکومت د دغې پیښې مسؤلیت د پورې غاړې یاد کړي او ګوته یې پاکستان ته نیولې ده. هندي رسنۍ ویلي چې یاد هیواد به د دې برید غچ یو په لسه له پاکستان څخه واخلي. ورته مهال د پاکستان حکومت هم نن پنجشنبې د وضعیت د ارزونې لپاره د ملي امنیت کمیټې غونډه راوبلله ترڅو د هند پر وړاندې خپل غبرګون برابر کړي. بلخوا نوې ډیلي د 1960 کال د سند اوبو تړون تر هغه مهاله هم ځنډولی چې ترڅو پاکستان د پولو هاخوا د ترهګرۍ ملاتړ بس نه کړي. دا تړون د هند او پاکستان ترمنځ حتی د جګړو پر مهال هم پر ځای و. هند ویلي اوبه به پاکستان ته بندې کړي. شنونکي وایي دې سره به د پاکستان په دوو مهمو بندونو اوبه بندې شي. یو شمېر پاکستاني رسنۍ راپور کړی چې له پاکستان سره د اړیکو کمول او د ډیپلوماټانو احضار سربیره د برید ګوته پاکستان ته نیول د هند ناسنجول شوی عمل بلل دی. کله چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند بي جي پي ګوند واک ته ورسېد د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت یې لغوه کړ چې ورسره د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي. د کشمیر پیښه په تیرو 2 لسیزو کې یو مرګونی بلل شوی چې له امله د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.